ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 4 of Windows 10 ها څلورم نمبر درس زموږ تاسو په Windows 10 کې نن موږ تاسو ته سٹارټ کوو کنټرول پینل سٹارټ کوو دا د وینډوز یو ډیر مهم بحث دی ها کنټرول پینل سره پرې فرق کوي is used to control our system ګوره د دې په تر موږ تاسو کوو سیستم کې مطلب موږ تاسو دې باندې کنټرول او په خپل سیستم باندې وګوره یو خبر یاد کې ساتي 100% نه 100% موږ تاسو نشو کولای په سیستم باندې کنټرول راوړو ښا خو بعض برخه باندې څه کولای شو تاسو کنټرول اوسته شو یا کنټرول پینل سره پرې فرق کوو کسټمایزیشن لپاره لکه پلان کې پکې ښکارا کا مخ ښکارا کا موس شکل مطلب بدل کا لانګویج اډ کا او پورټ مطلب بدل کا داسې نور موږ تاسو یې فرق کوو کنټرول پینل یې فرق کوو خاصه وي there are icons کله چې موږ تاسو کنټرول پینل اوپن کوو زموږ تاسو څنګه لکه کنټرول پینل کې چې ښکارا کی آیکنونه اشکال ښکارا کی ها there are icons in control panel we call them system icon ګوره کوم آیکنونه چې په کنټرول پینل کې ښکارا کی هغه ته موږ تاسو سوې سیستم آیکن ورته وایي ورته وایي سیستم آیکن and they have two property او دوی دوه خصوصیتونه لري نمبر 1 نن رینیمیبل ګوره کوم آیکنونه چې په کنټرول پینل کې شته دی هغه نه تغییرېږي نو نشي تغییرولای ښه ټریک په تر باندې کېږي او په دې لکه نشي کولای ښه نمبر 2 نن ډیلیټیبل او دوی پاسانه سره ډیلیټ کولای نشي مګر د ټریک په تر باندې څه کولای شي ډیلیټ کولای شي ښه خو پاسانه سره نه نوم تغییرولای شي او نه ډیلیټ کولای شي ښه کنټرول پینل به څنګه سٹارټ کوو ګوره مختلف قسمه طریقې دي زموږ تاسو سره خو جنرال تاسو کوو کله چې تاسو په خپل وینډوز 10 څخه مطلب انسټال کړئ چرته راځو دلته تاسو مطلب پرسنلایزیشن لوستلی وو دې باره کې تاسو خبره کړې وه سره تیم سره راځو لکه بس انتخاب ورته ډیسکټاپ آیکن نو په دې کې تاسو انتخاب کوو ورته کنټرول پینل دا څه کې واسره کا کنټرول پینل ماته ډسپلی کوه یو طریقه مطلب دا تاسو سره چې ډایرکټ د سکرین په وخت باندې سره د دې آیکن راځي سره مېدا کنټرول پینل نامې دا په دې کلیک وکړه کا نو څنګه شو ما سره ډایرکټ کنټرول پینل را اوپن کړئ شو دویمه طریقه دا چې مطلب تاسو کول غواړئ په رن کې سره کنيشته کوي کنټرول نوشته کوي سره نوشته کوي کنټرول انټر کا نو ما سره ډایرکټ څنګه شو کنټرول پینل را اوپن کړئ شو سره ښه اوس موږ تاسو خبرو وکړه چې کله موږ تاسو کنټرول پینل اوپن کړو نو ما سره کوم د مختلف قسمه څه کار کېدل تا آیکنونه ښکار کېدل اوس ګوره ما سره مکمل چي دي سیستم آیکن دي وګوره ما سره کوم دي چې دي سیستم آیکن دي فرام A to Z او هر یو آیکن چې کوم د مشخص کار لپاره ډیزاین شوی دی یو مشخص کار کوي یو مشخص کار نه کوي نمائندګي کوي او د دوی دوه خصوصیتونه نمبر 1 دا وایي چې مطلب نه مې شي تغیر ولوس ګوره مطلب په دې رائټ کلیک وکړي چې لکه څو کنومي بدل کا ورته نو امپاسیبل او نه مطلب ډیلیټ کولای شي سره ها اوس ګوره کله ما سره کوم دي مختلف قسم چې دي شیان دي اول چې ما سره لکه اډمنسټریټیو ټولز دي دغه ګوره مطلب تاسو کو خپل سیستم کنفیګر کوو لکه دا چې ته ډیر اهمیت لري په وینډوز سرور کې ځات اهمیت لري کلیک کړئ باندې یو ریویو درته په کوم صرف ګوره اوس ما ته چې کمپوننت سرویسز ګوره کمپیوټر مینجمنت دی تاسو په سم خیال سي دا او ډي بي سي زموږ تاسو سره مثلا پرفارمنس مانیټر دی پرنٹ مینجمنت هم تاسو سره دا چیرته تاسو زیاتې صفر کوو په وینډوز سرور کې سره لپاره کنفیګریشن کول لپاره عیارولو لپاره سره فرض کا ما مطلب چې باندې کلیک کوم چې را سیستم انفارمیشن ملګا په کار کلیک کړئ باندې وګوره اوس مالته چې سیستم باندې راته مکمل معلومات راکړي چې لکه اوس ګوري سوې او اس مطلب اپریټینګ سیستم مایکروسافټ وینډوز 10 انټرپرایز ایډیشن د مسره ډایورژن شو مسره مطلب او ادر ریویوز ډسکرپشن ناٹ اویلیبل کومي کمپنی لکه جوړ کړی دی مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی لکه زما سیستم نوم چې دی ډیسکټاپ دی مطلب کوم مطلب نوم دی کومي کمپنی جوړ کړی دی ډیل آی ان سی مطلب انکارپوریشن سره او زما دغه نوم چې مطلب لیټیټیوډ ډیش پک 113 ماډل دی لکه کوم بیس باندې دی مطلب دا سلوش پته بیډ د لکه لاندې مطلب ګوره پروسیسر بار کې معلومات وړي ګوره سوې لکه چې انټل کوټو کمپیوټر دی مطلب سم لکه دی ول سینچر سیدا 22 مطلب ماډل دا 2010 کال کې جوړ شوی سیدا مطلب نور معلومات غوړي دا چې ما سره ټول انفارمیشن څخه ډسپلی کوي درته تر اخره پورې سیدا ټوټل مطلب دوم رستا ریم دی دوم مطلب فرق او داسې نور ها یا پر ایگزامپل ته وایي چې مطلب چیز ما په کار دی سرویسز ملګه په کار شول کلیک کړئ باندې اوس ګورل ته مطلب سرویسز هم کتل شي خدا چیرته زیات صفر کو په وینډوز سرور کې د زیات صفر کو سره سره لپاره کنفیګریشن لپاره عیارول لپاره ها بیا موږ تاسو لپاره سی ټي کلاس کې پاخرنه کې موږ تاسو به سره نیټورکینګ کلاس ورو په دې به کار کو چلکا کچیرته یو سرویسز فعال نه وي د څنګه به پالو یا پر ایگزامپل دا اوس مطلب ګوري څه کې وینډوز فایروال سیټینګ دلکا دا فایروال سره پر صفر کېږي سره کله چې مطلب دوه کمپیوټر نه بس سره څه کوي کنیکشن کې ګوره دا اوس ماته چیرې اوپن شو سرویسز را اوپن کړی شو سره ګوره مطلب باز چلان دی او باز نه دی چلان ښه دا اوس ګوره مطلب باز چیرې فایروال د لکه دوه کمپیوټر مطلب یو بس سره کنیکټیویټي نه کوي نو فایروال به اف کوو او ان کوو به سره دا مختلف قسمه چي دي بل خره نیټورکینګ کلاس قرباني کار کوو وینډوز سرور 2014 کې یا 2012 کې سره ښه زه به راځم لکه
وتم سو کوم دوباره ما خپل ځای ته وساب دا چې مثلا کانو کلر مانجمنت ده ښه دا څه پرېس پر کو ټو چینج ایڈوانس کلر مانجمنت سیټینګ فار ډسپلی سکینر او نور نو سره کلیک کړئ باندې اوس ګورئ ورته دا ما سره کوم د سکی معلومات ډسپلی کوي کلر مانجمنت ډیوایس لکه ما سره کومه ډسپلی ده دلته ما ته ډسپلی کوي جنریټ پی ان پی مانیټر ده لکه چې دا مایکروسافټ بیسیک ډسپلی اډاپټر شو ما سره دا اوس ګورئ مطلب څه لپاره کوي چې پرینټر لپاره په کار ده فیکس لپاره په کار ده څه نور وته انداز ما په خوښ ده ښه use my setting for this device لکه کوم ډیوایس لپاره تم چې فرق ګوره په دې کلیک وکړه identify monitor چې دا اوس ګورئ ما سره په دې شکل باندې ده ښه وته ملک تاسو ما په کار نه مې فرق واسه دا ښه دلته مطلب آل پروفایل کتل غواړي کلیک کړئ باندې لکه اوس ګول د ما سره کوم د مکمل معلومات څخه ډسپلی کوي دلته یو خبره لکه زده کول په کار دي ار جی بي دا موږ تاسو به زده کو کمپیوټر کوم تاسو کوم د درې قسم رنگونه ذات فرق وخه ار ریډ جی گرین بی بلو ار جی بي ریډ گرین بلو دا چې ما سره کوم د مطلب رنگونه نمونه دي ښه دلته مطلب معلومات درکې چې لکه ورچوال موډ پروفایل او داسې نور څه ده تاسو کول ته مشاهده کول شي او ایڈوانس کې مطلب د پرمختللي شیان دي پکې څه ده مختلف قسم نور غدي د مطلب بعض شان د هارډویر مربوطه شان پکې د کوم ما سره راغلي دي ښه دا لکه څه کوم کلوز کوم یو انټروډکشن تاسو کوم دی وکړ بل سوې ډیوایس منیجر باندې وکړو اوس ګورم دا ډېر مهم شی دی ډیوایس منیجر سره پرېس فرقي چې موږ تاسو کو بعض ډیوایسونو څخه غال ته منیج کو ادارې کو لکه فار ایگزامپل چې لکه ما وسره موس کنیکټ کله کا غاستنګ شو سره دا به څنګه کنټرول کما ډیوایسونه موږ تاسو عموما په دوه قسمو ویشل دي ښا یو ریموویبل دی یو نن ریموویبل دی ریموویبل دا مطلب پرش په کوچ دوباره دی وباسه څه خبر نشته پکې هارد ډیسک کوم دی مطلب دا نن ریموویبل دی په کمپیوټر کې مېچ کې څنګه فکس لګیدل دی هغه ته پاسنه نشي وستلې نو دا ماته چې شو نن ریموویبل شو ښا اوس ګورې ماته معلومات راکې لکه ګوره اډیو ان ویډیو اډاپټر څه قسم دی ته چر په دې کلیک وکړو څه ولکه لاین ان مطلب مایکروفون دی او سپیکر دی بس نور اوس پر ایگزامپل دی برکه معلومات وړي څو کدی باندې کلیک وکړه پراپرټیز راځه دغه څه کول مطلب اوس ګوره ماته چې مطلب ډیوایس څنګه دی صحیح سمجھ کې نشته پکې ډیوایس از ورکینګ پراپرلی سم مسله پکې نشته صحیح یا پر ایگزامپل وای چې لکه لوډ سپیکر یې سکا بس ما په کار نه شو ډیسیبل کا ګول دي شي اوس ګوره ورته ما سره لوډ سپیکر شته کنه आवाज ما سره خره کیږي دلته ډیسیبل کوم کلیک کړئ باندې اوس ماته چې ډیسیبلینګ آل ډیوایس ویل بی کاست اپ فنکشنینګ ته مې نه وړه مطلب ډیسیبل کا مخه ها بیټری کې ګوره مطلب معلومات کتل غوړي اوس ګوره ماته چې مطلب مایکروسافټ اي سي اډاپټر دی الټرنیټیو کرنټس صحیح یو ډي سي دی یو اي سي دی ما سره کمپیټیبل مطلب بیټری سب سره دا په دې راکټیو کله کتم چر دي مطلب معلومات کتل غوړه مسو کا چې پراپرټی سره راشه یا دا مطلب کارونه کی ډیسیبل کا بیا به چارجر کار نه کی دسرا کلیک کړه باندې اوس ماته چې ډیوایس څنګه پراپرلی کار کوي سم مسله پکې نشته ها کمپیوټر د لکه لاشه په دې کلیک وکړه دی باندې ملګری کو اوس ماته چې مطلب اي سي پي اي څلور شپږ بیسټ پی سي دی ما سره دا پرسنل کمپیوټر دی پی سي مطلب پرسنل کمپیوټر ها پراپرټی باندې کلیک کوم لکه نو ګوره ماته چې مطلب څه شي دی سم مسله پکې نشه پراپرلی ور کار کوي ها اوس لکه لاشه پس چیرته ډیسک ډرایو ته لکه لاشه اوس مطلب هارد ډیسک باندې معلومات غواړم په دې کلیک وکړه اوس ماته چې لکه څه کوم دی دا ستا مطلب یو سره شپږ جی بي چې ما سره دا ساده هارد ډیسک مطلب ډول دی سیدا یو سره شپږ جی بي دی ها او ډسپلی ډاکټر کې ګوره مطلب د دې بارے کې نور معلومات غواړي چې زما د سکرین کوم قسم دی ماته چې مطلب مایکروسافټ بیسیک ډسپلی اډاپټر دی ها ډي وی ډي رام او سی ډي رام بارے کې مطلب معلومات غواړم ګوره ما سره کوم دی دا ډي وی ډي رام دی ها سیدا ډي وی ډي پلس رائټر هم دی ار ډبلیو څه مطلب ری رائټیبل دوباره مطلب رائټ کول شي او کته مطلب خو شو چیرې دا ډي وی ډي رام د کارونه کې نو کا او ته چیرې دا ډیسیبل کا نو ستا ډي وی ډي رام بیا کار نه کوي ګوره دا ما څه کړ ډیسیبل کړ اوس ماته چې مطلب دا کته ډیسیبل کړ ډیوایس به کار ونه کی ته یې یس کړه کا اوس ګوره ما تر څنګه شو ډایرکټ ور باندې د علامه راغله دا ګوره کوښنه غونډه علامه د ویکټور دا سمول چې د مطلب څنګه ډیسیبل شوی دی اوس زما دا سیډرام چې کوم د کار نه کوي دوباره به څه کوم لکه انیبل وکما اوس ګوره ما سره بس نشي دوباره دا کارو کی نو انیبل کا او ډیسیبل کا ها اي ډي مطلب دا څه په کار شول ګوره چینل دی اوس ما سره مختلف قسمه سټوریج مطلب کې معلومات راځي دا اوس ګوره مطلب ما سره کوم دي چې دی اي ټریپل ای یہ ہوسٹ کنٹرولر تو اس ګوره ما سره کوښنه ولته پورت کار کوي چې دا مطلب تنه وړي کیبورډ اوس ګوره زه اوس په مطلب خپل لپټاپ کیبورډ استفاده کوم نه نو دې باره کرته مطلب کوم معلومات وړي مطلب وړي چیرې څه وشي کلیک کړئ باندې لکه سټینډرډ کیبورډ دی ان انسټال کا تاسو ته کار نه کی ځکه تاسو کړ فنکشنالټي ورته ختم کړه اوس ګوره مطلب موس په کار دی موس مطلب کارونه کی ان انسټال کا چیرې پاس ما سره کوم د لکه اپډیټ ډرایور دم ته سورس توای کله چې لکه وینډو خلاص ولا بیا ورسته موږ تاسو کو څو انسټالیشن زده کوو چې مطلب وینډوز څنګه انسټالیږي او ډرایور څنګه انسټالیږي صحیح نه دلته موږ تاسو کو بیا ډرایور ورته انسټال اپډیټ ډرایور سافټویر ها میډیم باره کې مطلب معلومات ورته چې مطلب ما سره دا میډیم دی ها مانیټور باره کې غواړي نو زما کوم دی جنریټ پی ان پی مانیټر دی کوم تاسو کې کار کوي لپټاپ کې ها
اذر نیټورک اډاپټر باندې مطلب کلیک وکړه. اوس ګوره ما سره کوم دي دا اذر اډاپټر دی. اوس ما ته څه چلکا برا ډومین ښه نیټ ایکسټریم ما سره کوم دی ماډل دی گیگا بیٹ کنټرولر دی ښه 1 جی بی مطلب دی سپیډ دی. الکه دا ما سره کوم دی وای فای لینک دی سیدا وین دی مطلب ما سره اوس ګوره مختلف قسم شاید څه کول ته مشاهده کولای شي. دا څه لپاره فري نیټورکینګ لپاره ښه اذر ډیوایسز ګوره مطلب ویډیو کنټرولر څنګه ما سره دا په دې شکل باندې راځي سیدا ار ناٹ انسټال. اوس ګوره تمہاره ډسپلی کوي چې مطلب ستاسو دا ډیوایس کوم دی انسټال نه دی کوم ویډیو کنټرولر چې دی ښه دا کله که انسان نه بیا کله چې ویډیو پلی کوي هغه بیا صحیح مطلب نه ډسپلی کیږي ښه کله بند شي او کله بیا پلی شي درته ښه نور څه لکه په کار اوس ګوره مطلب تاسو کوم دي نور معلوماتي میموري کارت ریډر دی چې کله پکې میموري کارت مطلب اچي پورټونه مطلب غواړي الکه سمې په کار ته چې ټیلی کمیونیکیشن پورټ کم پورټ ورته وي دا ورسره موږ تاسو وایو ها ډېر مهم شان نیټورکینګ دا شان راځي چې لکه کم پورټ شي دی سیدا سیریل پورټ شي دی یا مطلب ار جی پورټیفای کنیکټر څنګه ورکول کیږي دا نور دا غواړي مطلب څه کې ډیسیبل کې کار وکړي نه وته چې پیلند وو څه خیر دی دا پرینټر خبرې پکې اوس ګوره فیکس پرینټر دی پلان کې پروسیسر باندې کوم مطلب معلومات غواړي ګوره کلیک دی باندې اوس ماده څه مطلب دو پروسیسر نه دي ښا انټل کوډ 2 سی پی یو د مانځره سره دو پروسیسر لري 2200 پروسیسر دي زمخه الکه واج د یو تنه پکې ختم کا نو څو کا ان انسټال کا یو صرف تاسو یو پروسیسر کار کوي ښا راځو په سلام دی نور مطلب څه غواړي کارډ ریډر ملګه په کار شو کله چې مطلب پکې کار ته چې مطلب څنګه شي ما سره او ار میکرو سره کارډ ریډر ما سره مطلب د شکل باندې او تم څو کا ډیسیبل کا دا بیا کار نه کیږي کارت بندي سے مطلب کوم میموري کارت سے پکا چوي سافټویر ډیویژن د لکه راځو ګوره د تاسو کوم نور معلومات دي سره ساوندونه مطلب صاحب کار شو لکه او تم چل کا هو سو کا هاي ډیفینیشن اډیو دا مطلب څه کا متا ورزنه نور مو بس ډیسیبل کا ورته ډیسیبل کولم شي به څه کا دوباره نه بلکا سټوریج کنټرولر ته لکه راشه اوس ګوره زه په دې کلیک کوم دلته مطلب نور معلومات کول غواړم کلیک کړئ باندې اوس ماره سوی دا سپیس کنټرولر دی ماته ها سیستم ډیوایس سره کرا کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته کوم دي دومره سیستم ډیوایس نو بکی دی ها اصلي بٹن دا لکه پاور بٹن دی دا په وینډوز 10 کې مطلب ډیر شان نورم راغلی ها بریجونه دی مطلب بیس دی پکې پروسیسر دی او دا څه نور ها دا ماته کوم مطلب یونیورسل سیریل بس یو اس بی پورټ نو اوس ګوره مطلب وړه او تم څو کله کا بعضی پورټونه بند کله کا یو اس بی کارونه کې دا سکا او تم چر جنریک سکا ډیسیبل کا دا ټول څه ډیسیبل کم تاسو پورټ خپل معلوم شي چې مطلب کوم پورټ کارو کې کوم پورټ کار ونه کی نو انیبل او ډیسیبل کوی ته کول شي د مطلب څه کې خپل ډیویژن هغه کنټرول کې وای ګورې چې مطلب څه قسم دي څه پوزیشن کې روان دي یا دا مطلب الاو یا ډیسیبل وي ها دا درې شان تاسو ولوستل اډمنسټریټیو ټولز کلر مینجمنت او ډیوایس مینیجر بیا بل خرم تاسو راتون کې ورس کې په دې باندې کو سټیپ بای سټیپ کار کوو